قدرمنو سوات ته راغلی یم د شانګله سټوډنټ سوسایټي ځوانانو ناڅاپي راګیر کړی یم او هغه ناڅاپي چې موږ شروع کړې وه هغه راپورې سرور شو چې اوس دې ووایي چې موږ سره به هم ناڅاپي کې چا ماته شعرونه وي هغه کوم یو ته ووایه پس یو خو زوروره ده یو خو زوروره ده سمه جنګ ببره ده ته به سره خوا کې ښه یو خو زوروره ده سمه جنګ ببره ده تور کمیس د سروي قط دا جوړې د بره ده او دا جنې ټپې وایي مانه معتبره ده مکه مکه موله امن خو کوتره ده دلته چې مکتب ته ځي څومره نره ده دې مور نه بچی روک دی دا مور چې یوتره ده او زه په نوم افسر یم دا پوره افسره ده جی 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 هسې پښتونخوا کې امن نه راځي هسې پښتونخوا کې امن نه راځي دا به د سرونو قرباني غواړي هاي هاي نه مني مستي خودغرضي مه کړه نه مني خودغرضي نه مني مستي خودغرضي مه کړه مینه اخلاص غواړي قرباني غواړي واه واه داسې په اسانه په لاس نه راځي داسې په اسانه په لاس نه راځي ډخ پرول ښه ډېره خواري غواړي څنګ څنګ مې نه کېږي جانانا بس ته نور زما اوستا روزګار نه کیږي جانانا بس ته نور زما اوستا روزګار نه کیږي استا په یو نظر کتو باندې میکار نه کیږي مور می مثال د کلی د خانانو راکې مور می مثال د کلی د خانانو راکې مزدوري کوي په تشه ناس کار نه کیږي ځان سړی کا مور می ویل چې هر سړی بستا چې خود ځان سړی کا اوس وخت بدل په تشدید د چا دیدار نه کیږي وی افسر ته وایي چې کاری چې ته هم شوګیرې کړې په نیمه شپه دې د بنګلو شلنګار راځي بیا وایي چې او دا نیمه شپه د سپي غپېږي هغه به ویښ وي چې چا یار بېللی وي نه زما د خولې بچر ته هم د ده شپه کوانه اورې زما د خولې بچر ته هم د ده شپه کوانه اورې او د ده خوله ګولاوېده دي او زما کیسې کوي واه 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 درې نیم سوه پیرې مې ورته وویل چې ستا یم دا بیرو زیاتېږي درې نیم سوه پیرې مې ورته وویل چې ستا یم ساده شانګ لپاره پکې لا بیا کیسې کوي دلته اوس هم په سوره کې بلها پیغلې بدار کېږي دلته اوس هم په سوره کې بلها پیغلې بدار کېږي دا کاږه واږه رسمونه اوسني نه دي جانانه واه واه رو رو زیاتېږي هسې نه چېرته ناصر شي رو رو زیاتېږي هسې نه چېرته ناصر شي د امجد د زړه غمونه اوسني نه دي جانانه زمونږ په کلي کې تر اوسه دا خبره کېږي زمونږ په کلي کې تر اوسه دا خبره کېږي چې فیصلې د تبدیلونو چېرته بره کېږي او زه د دې خلقو سره ډېره زیاته مینه کوم زه د دې خلقو سره ډېره زیاته مینه کوم افغان صاحب قسم په خدای چې د دې خلقو د ذهنونو نه مې یېرېږي شعر دی وایي سر نه چې پکې وړي ماغه مینتوب پرېښی دی اوس په چا سر نه ورکوم اوس مې لیونتوب پرېښی دی مننه زه په خوب ډېر مین سړی یم خو شوګیرې کوم ستا د کوژدنې په رئیس ته ما به خوب پرېښی ما د افسر دغه پوښتنه وژني ما د افسر دغه پوښتنه وژني کور ته به کله راځي مړه یاره افسر صاحب د منیر یو شعر دی وایي دا ړنګ هم زما دی او آباد هم زما دی دا ړنګ هم زما دی آباد هم زما دی دا خړ خیبر هم زما دی جلال آباد هم زما دی او دا ته چې پکې ما د ځان نوکر ګڼې صاحبه دا ته چې پکې ما د ځان نوکر ګڼې صاحبه خفه نه شي دا اسلام آباد هم زما دی وایي پیسه سړي کې تکبر راولي سم شیخانانو په هوا مګر ځي پیسه سړي کې تکبر راولي سم شیخانانو په هوا مګر ځي غریبانو خدای لږ خطر دی غریبانو په هوا مګر ځي د شانګلې غرونو کې اوسېږو موږ څه پېژنو بس د چامات مات بنګړي چینار او چینه پېژنو زمونږ په منځ کې د درېمګړې روغه نه راولي موږ په یو کلي کې رالی شوي یو بل ښه پېژنو خفه نه شي د زړه سره زه عادت نه یم د قرضو ماله لږه مالګه راوړه دوړوم یې په زخمونو هغې پېغلې چې خپل کړی یې خپل رور چرته کینه و چې زه مړ شوم بیا یې خاورې خپلولې د قبرونو قدرمنو دا نازونه مې بلها کړي یاره کا ناز او نازونه مې بلها کړي دي محبتونه مې بلها کړي دي کله جنت کله دوزخ مازدیګر کله جنت کله دوزخ مازدیګر انتظارونه مې بلها کړي دي او اخري شعر دی پکې وایي زما چې نشي د بل به هم نشي زما چې نشي د بل به هم نشي رب ته سوالونه مې بلها کړي دي دا قصه په دې ځای راغونډو سترګې ړندې شه دا د چا سترګو وهلې او ولې اسویلي
ګولي کوي اشنا سترګو وهلی او کم کم درته راولم کم کم درته لوګی کما یو غوږونه دي د جهان سترګو وهلی او زه خاطر به په خپله خپل ځان درته لوګی کما زه خاطر به په خپله خپل ځان درته لوګی کما او داسې پته لګي که زما سترګو وهلی بس کو زه وایم عمر رحمان صاحب زمون منزل په بره باندې تلل لکه د باز دی زمون منزل په بره باندې تلل لکه د باز دی ګلۍ دې پکې وي او باران دې پکې وي واه خوشاله اوسئ قدرمنو دا د شعر ګټه د دوه شعرونه ووایه زړګیا غزل په دې کې ساجیبانه دې ته دې تصویر ته وګوره دې کې ساجیبانه دې ته دې تصویر ته وګوره سم پکې خپانه دې ته دې تصویر ته وګوره او وینه ترې نتلې د زما پښتون بچي پکې وینه ترې نتلې د زما پښتون بچي پکې مړ پروت په بستنه دې ته دې تصویر واه لا ډېر خیر دا ټول ووایه زړه حسن پرس په په خود مې نیګي نو زړه حسن پرس په په خود مې نیګي نو سبل رنگ خستنه دې ته دې تصویر ته وګوره او دا چې زره با پلاس د غر په سر یم ناس پکې دا چې زره با پلاس د غر په سر یم ناس پکې دا تصویر مې خنه دې ته دې تصویر ته وګوره او خپل د کفایت تصویر خو یې ملګری ته خپل د کفایت تصویر خو یې ملګری ته ویل دا هغه نه دې ته دې تصویر ته وګوره واه 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 قدرمنو دا د شعر ګټه ده دا د ادب ګټه ده او رښتیا خبره ده چې نن ماته د ناڅاپي د زور پته ولګېده چې په خلکو کې څومره ذوق راغلی دی دا سټوډنټان دي تاسو واورېده چې ټولې معیاري شعرونه ووایي چا هم غیر اخلاقی شعر یا ولګر شعر ونه وي د دې نه پته لګي چې زمونږ محنت بې ځای نه ځي دغه سلسله به هم دغسې دوامداره وي او په دغه شعرونو به یې ختمه کړمه چې د فکر لیونی نه یم جانانه زه لا دومره لوی سړی نه یم جانانه او پېښوری په ملکنډ کې مې بونتلې زه به هم شانګله پاری نه یم جانانه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د الله په